وخت د دې فطراني د ورکولو څه دی؟ کله به دا فطرانه ورکې، کله به دا سرسایه ورکې، اوس دا مسله بیانو. دا خبره یاده کوي چې څلور وختونه دي. فطراني د ورکولو څو وختونه دي؟ څلور. اولنی وخت دی یا اولنی درجه دا ده چې د اختر نه ورځ دوه مخکې ورکړي، دا جایز دی، خو د دې نه زیات نشي مخکې کولی. بعض مولیان دا خبره کوي وایي چې رمضان راغی نو په ده باندې سرسایه څه شوه؟ لازم شوه، بس د رمضان د اولنۍ ورځې نه ته سرسایه ورکولی شي. دا بېدلیله خبره ده، بلکې سرسایه خو په تا لازم کېږي د دې رمضان د میاشتې اخرنۍ چې کومه ورځ ده چې د هغې نور ډوب شو، د شوال میاشت ولیدی شوه، په ده باندې سرسایه څه شوه؟ هغه لازم شوه. که څوک یې د اختر نه را مخکې کوي نو ګنجایش څومره دی؟ ورځ دوه. ورځ دوه یې مخکې کولی شي، دې نه زیاته نشي مخکې کولی. ګورې او په هغې دلیل دی، لکه حدیث د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما د امام بخاري راوړی دی، او پای کې داسې دي چې وکانو یعطون قبل الفطر بیوم او یومین، او هغوی به یعنې په هغه ټیم کې به خلکو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې، د سلفو په زمانه کې خلکو به یوه ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې به کوم بازو ورکاوه. امام مالک دا روایت راوړی چې ان ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. د چا سره چې به دا فطراني را جمع کېدي که نه، عبدالله بن عمر به هغه له د دې اختر نه ورځ دوه درې دا به یې مخکې ولېږله. نو دا اولنۍ مرحله شوه، اولنۍ وخت کم یو دی؟ د اختر نه ورځ دوه مخکې، درې پورې هم څه خبره نه ده، خو د دې نه یې مخکې نشي ورکولی. او دلته یو بلې مسلې ته ستاسو ذهن بوتله غواړم، او دا ډېره فایدهمنه مسله ده. وکیل له وختي ورکولی شي، پوه شو په دې؟ لکه اوس یو سړی دی، ته ورته وایي چې زما دا سرسایه به ورکړي، دا پیسې والا په دې باندې به وریجې والي یا غنم یا وربشي یا وسکي چې څه ورته وایي، هغه به پرې والي او ور به یې کوي، او په اول رمضان دې ولې پیسې ورکړي، دا جایز دي. ځکه چې هسې وباسي خو نه فطرانه، تا صرف وکیل له پیسې ورکړي چې په دې به بیا چې کله وخت د فطراني ورکولو شو نو په دې باندې به بیا فطرانه والي او ور به یې کوي غریبانو له. نو وکیل له وختي ورکول څه دي؟ جایز دي. دویم وخت هغې ته وقت الوجوب وایي چې په یو مسلمان باندې واجب شي ورکول د دغه وخت نه. او هغه کوم وخت دی؟ اخرنۍ ورځ د رمضان د میاشتې چې کله نور ډوب شو، د دې سره دا سرسایه څه شوه؟ واجب شو. د دې نه دا وخت دا د وجوب دی. ورځ دوه درې مخکې ورکول څه دي؟ او جایز دي. دلته اوس واجب شو، نو دا مسله یاده کوي. یو سړی دی واده وکړو، یی ځان له یو غلام او مري واغستو، یی بچی پیدا شو، یی اسلام قبول کو د نور د ډوبېدو نه مخکې، او بیا پې نور ډوب شو، ورکوي به؟ ولې؟ نور پې ډوب شو، دا واضح نه دی که نه؟ اوس په کوم په کشمکش دی، ځکه ورځې نور پې ډوب نه شو، په
په ده باندې فطرانه لازم شو واده وکړو دغه ښځې فطرانه به ورکوي ماشوم پیدا شو دغه ماشوم فطرانه به ورکوي د غلام مري هغه به ورکوي په خپله مسلمان شو په ده باندې فطرانه لازم شو ښه د نور د ډوبېدو نه بعد دا هر څه وشو بیا پسې نشته ځکه چې سپومۍ راختلې وه د هغې نه بعد د ده بچی وشو یا مسلمان شو یا یې واده وکړو او یا بچی پیدا شو یا غلام واغستو دا جدا مسلې دي بیا دا څو وختونه شو دوه درېم وخت غوره وخت کم یو دی هغه د اختر د منځه نه مخکې فطرانه ورکول یو خو جایز وخت دی کم یو دی ورځ دوه درې مخکې ورکول نور ډوب شو وقت الوجوب په تا باندې فطرانه څه شوه واجبه شو ورېږه یو سړی صحیح د واجب شوه په ما باندې خو غوره وخت د ورکولو بیا هم وایي د اختر منځه ته نږدې اختر منځه ته نږدې د بیا ډېره غوره ده ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر کړی دی وایي چې کله تاسو د اختر منظره وځئ نو دا ورکوئ خو داسې ده چې د شریعت پکې ګنجایش ولې ورکړی ګنجایش یې په دې ورکړی چې ټول خلک په دې ټیم کې نشي ورکولی دا وخت لنډ تنګ کي د سهار منځه نه بعد د اختر د منځه پورې څه ټیم خو معمولي ټیم نو په داسې ټیم کې که ټول مسلمانان راولګي چې موږ فطرانه خپله ورکوو بیا په غریبانانو پسې ګرځي او بیا به هغوی تقسیموي نو ډېره به ګرانه شي خو غوره وخت یې دا دی اسانه طریقه څه ده لکه بیا هم ګرانه نه ده اسانه څه ده فطرانه ته ځان سره تیاره ایښودې ده که هر قسمه ته خوراک ایښودلی چې کوم دغه علاقې خوراک دی او قوت البلد ورته ویله کېږي حتی ځان سره ایښودلی او فقیر او غریب دی هم ټارګېټ دی بیا هم اسانه ته اختر منځله وځي دي چې په هغه طرف ورتېر شه ورېږه ګرانه بیا هم نه ده که څوک یې کوي وایي چې نه زه لازم دغه مستحب وخت کې ورکوم او د ښکلې خبره دقه غوره وخت دی د ټولو نه نو بیا یې داسې وکړي چې فطرانه یې د ځان سره کېږدي تیاره او غریب دی په خپل ذهن کې ساتي پلانې دی و چې کله د اختر منځله ځې یا د سهار منځه نه راووتې ورشه په دغه کسانو باندې وګرځه د هغوی په کورونو باندې او هغوی له هغه فطرانه سرسایه هغه ورکه بیا هم اسانه ده ګرانه نه ده ولله الحمد څلورم وخت هغه دی چې هغه بیا ناروا دی او هغه قصدن عمدن لیټ کول د اختر د مانځه نه دا نه دي روا ځکه حدیث کې راځي چې من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبوله ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من صدقات امام ابو داود دا روایت راوړه لږ ساعت مخکې ما وویم چې چا د مانځه نه مخکې ورکړه نو دا څه دی دا مقبوله صدقه شوه دا فطرانه ده دا سرسایه ده او چې چا د اختر د منځه نه بعد ورکړه نو عامه صدقه ده خو د هغه چا دپاره چې عذر یې نه وي معذوره سړي نه که پاتې شي او بیا د منځه نه بعد ورکړي نو امید دی چې الله به یې ترې قبوله کړي که څه عذر ورته راپېښ شوي لکه عذر یې داسې واله یو سړی دی فطرانه یې راغستې ګاډي کې یې ښودلې چې وړم یې پلاني غریب له او رش کې ونغت هغه اختر هغه مونځ پې ولاړه او هر څه پې ولاړه او دې سره دې ټیم کې معذور دی دې ورسوي هغه کس له الله به یې ترې قبوله کړي انشاءالله خو چې قصدن عمدن یې لیټ کوي نو پیغمبر وایي دا به صحیح د صدقه شوه خو صدقة الفطر نه ده عامه صدقه شوه بیا ده نو څو وختونه شو څلور کم اختر نه ورځ دوه درې مخکې
دې وخته موږ څه نوم نه ویلی واجب کېږي په نور ډوبېدو سره په آخرنۍ ورځ دا دویم وخت دریم وخت غوره دی او هغه د اختر د منځه نه مخکې څلورم وخت هغه دا دی چې د اختر د منځه نه بعد یې ورکړي او دې ټیم کې د صدقه نه قبلیږي الا دا چې عذر وي شرعي عذر وي هغه صحیح ده قصدن عمدني چې څوک لیټ کوي د هغه نه الله بیا دا نه قبلوي عامه صدقه شو خو دغه نه ده یا څو مسلې شو پنځه شپږمه مسله اوس دا ده چې مقدار د دې څومره دی شپږمه مسله یې څه ده چې د دې مقدار څومره دی حدیث کې دا راځي امام بخاری دا حدیث راوړی ابو سعید الخدري رضی الله عنه دې حدیث ته ګورئ د زړه غوږونه کولاو کوي ځکه چې دا حدیث زموږ د یو غټې مسلې دپاره دلیل دی ښه واضح وایي ابو سعید الخدري څه وایي كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام د پیغمبر په زمانه کې به موږ فطرانه ورکوله د خوراک نه یو صاع څه به ورکول خوراک به ورکو که پیسې خوراک یې ویلی او دا هم نه دي ویلي چې عام وخت كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یعنی پیغمبر ورته دا طریقه ښوولې وه چې تاسو به داسې کوئ نو دوی به یو ساعت د خوراک نه ورکو صاع څه ته وایي نو صاع چې دی دا څلور لپې دي په یو ساع کې څو لپې راځي څلور لپې خو یو لپه د هغه انسان چې لاسونه یې معتدلي یعنې درمیانه لاسونه نه دا چې بلکل وړه وړه لاسونه اوس ماشوم په لپو باندې حساب یې اوس که یو سړی راولګي چې یاره دا فطرانه را باندې لږه راشي او لږه بچ شم کور کې ماشوم ته وایي ته حسابوه ځه داسې خو نه کېږي او یا په داسې لاسونه حسابوي چې هسې بیلچي یي داسې نو هغه هم سړی په نقصان کې ورچوي غټ غټ لاسونه یو یو لپې نه چې دی نیم کیلو جوړوي یا عفوا د یو لپې نه چې دی نو کیلو درته ته جوړوي یا یو نیم کیلو درته جوړوي نو دا هم نقصان دی څلور لپې دي د معتدل انسان چې نه یې لاسونه غټ وي او نه یې لاسونه ډېر واړه شریعت ګوره داسې نه دي ښوولي چې دا څو کیلو دی شریعت یو پیمانه ساع به ورکوي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وروستي زمانه کې هم ښه مشهوره او دا به څلور لپې وي او ته دا حسابول غواړې ته به کور کې به خپله هم حسابولی شي وریجې ورکوې که نه راوړه وریجې او ځان ته دغه تله کېده دا راواله څلور لپې یو لپه راواله چې معتدل لاسونه یې دا ور واچوه بیا دوه بیا درې بیا څلور وګوره څو شو بس دقه ده او دا لازم په دې کې کمی زیاتې راځي لازم به پکې څه نه څه کمی زیاتې راځي بعضو علماو دوه نیم کیلو ویلې ده تقریبا بعضو علماو د دوه نیمو نه هم لږ کم حساب کړی دی خو هم د دې په خوا شا کې ده او بعض علما خو دا وایي 3 کیلو یې ورکړه اگر که دریو ته نه رسي دا واضح ده چې دریو ته څلور لپې دریو ته نه رسي خو هغوی دا وایي چونکې 2.5 کیلو شو یا څه کم 2.5 کیلو نو خو دا 1.5 کیلو سره هم ور واچوي څو شو 3 شو دی مقدار دی د څه نه به یې ورکې د هغه خوراک نه به یې ورکې چې هغې ته قوت البلد ویلی کېږي قوت البلد څه ته وایي د دې علاقې مشهور خوراک او طعام چې هر سړی خوري د هغې نه بغیر ګزاره نه کېږي او دا ذخیره کېږي هم لکه چاول غنم وربشې کجورې وسکي او داسې نور خوراک پسې ته حسابولی شي
د دې نه به یې ورکوې دلیل پې څه دی اوس لږ ساعت مخکې که ابو سعید خدري دا روایت چې كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام من به یو صاع ورکو په صحیح بخاري کې د روایت دی او سوی وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر هذا هو خوراکونه هم دقه وو د هغوی قوت البلد څه وو وسکي به وي کجوري به وي یا وربشي به وي یا غنم به و ستوان د دې نه به یې ورکولې د دې نه به فطرانه ورکوې قوت البلد هغه علاقې چې کوم ضروري خوراک دی اوس یو سړی تا نه دا تپوس وکړي چې زه لیپټن چای ورکومه په فطرانه کې ګورې خوراک نه نه هلته حدیث خو دا نه دي ویلي چې لازم به تاسو دا خوراکونه وکړئ قوت البلد چې په علاقه کې هغه علاقه کې یو خوراک دی چې هغه د هغه علاقې قوت دی د هغوی ضروري خوراک دی دا داسې ضروري نه دی دی جواب دی چای تور چای ته ورکوې دا خو په هغه ضروري دغه کې نه دی چې د دې نه بغیر ګزاره نه کېږي هغه څه ورکوې چې هغې ته ضرورت دی روزمره ژوند کې د هغې د انسانانو ته ضرورت دی او په مخ یې استعمالوي او که روزمره ورته ونه خو په مخ یې استعمالوي ځکه دې ته قوت البلد ویلی کېږي ښه اوس راځو دې له چې مال ورکولی شي او که نه پیسې بعضو علماو دا خبره کړې ده بعضو علماو او په دې خبره ګوره هغوی سره دلیل نشتی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه او د سلف صالحین نه د صحابه کرامو نه خصوصا د هغوی سره په دې باندې هېڅ دلیل نشتی هغوی دا وایي چې او مال ورکولی شي خو تحقیقي قول دا دی او راجح دا دی چې مال نشي ورکولی لازم به خوراک ورکوې په دې مسله ځان پوه کوي ګورې دا زمونږ خواله ډېر خلک راځي زمونږ نه تپوس کوي زه دوی ته په دې دا نه یم چې یاره دوی یعنې غریبانان مولیانو په دې عادت کړي دا تپوس غلط دی د مولا نه دا تپوس کول چې فطرانه دې کال له څو ده دا سوال څه دی دا غلط دی بیا دې مولیانو داسې عادت کړي دي نو مولوي صاحب ورته وایي فطرانه مثال کې په سعودي عرب کې چې وایي شل ریاله ده په پاکستان کې یو نیم سل روپۍ داسې مثال یا شپږ شلي روپۍ دی یا په افغانستان کې داسې دا جواب هم غلط دی سوال هم غلط دی ولې سوال غلط دی نه سوال په دې غلط دی چې موږ ته ته دا وایي چې یو ساع دی یو ساع څلور لپې دي دا پیمانه ده دا وزن دی دا طول دی دا داسې خو نه دی چې ته راځه پیسې دي محدود مقدار د به دومره پیسې شوي دا چا دومره پیسې هغه دی بیا دا وریجې چې ته ورکوې یا غنم ورکوې یا وربشي چې که ورکوې بالفرض هغې ګورې هم د ټولو ریټ یو شان نه وي دا بله مسله ده هلته بیا د هغې هم د ټولو ریټ یو شان نه دی ګورې په وریجو کې ښه شتي کمزوري به کوم شتي منځنۍ به کوم شي دغه شان په وړو کې په وربشو غنمو جوارو هر څه کې چې ګورې دا هر ریټونه پکې شتي څنګه ته درته پوښ کوې چې دې کال له سرسایه څو ده دا سوال غلط دی دې کال له سرسایه څو ده شریعت تا ته ویلي دي سرسایه یو ساع دی یو ساع څو لپې دي څلور لپې معتدل تقریبا څو جوړېږي 2.5 کیلو د دې خوا شا دی او که ته احتیاط کې 3 ورکړه بس خبره ختمه شو اوس دا 3 کیلو لاړ شه بازار کې تپوس وکړه د مولوي صاحب نه مه کوه لاړ شه دا 3 کیلو په بازار کې معلوم کا دا 2.5 کیلو په بازار کې معلوم کا وریجې په څو دي غنم په څو دي وربشې په څو دي وسکي په څو دي کجورې په څو دي بل څه خوراک ته د علاقې هغې تپوس وکړو دا په څو دي لاړ شه هلته معلوم مولوي صاحب نه څه تپوس کوي ما پسې دلته راشي کوي څومره دې کال لا سر سره نو زه ورته وایم وریجو ته لاړ شي د وریجو تپوس وکړې
درمیانه وریجې وګورئ چې نه ډېرې ګرانې دي نه بدې وریجې خرابې نه هغه منځني وریجې وګورئ چې 2.5 کیلو او که وایي چې نه مونږ ورسره دا 0.5 کیلو ورکوو دا هم ورکوي 3 کیلو حساب یې وکړئ مال دې کې ورکول په دې باندې هیڅ دلیل نشته پیسې ورکول اولنی دلیل پې دا دی چې صحابه کرامو دا کار کړی دی چې هغوی خوراک ورکړی دی مال یې نه دی ورکړی موږ سره د عبدالله بن عمر حدیث تیر شو عبدالله بن عباس فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم لازم کړي چې یو صاحب ورکوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم لازم کړي چې یو صاحب ورکوي یو ځکه پیغمبر پیسې نه دي ویلي صحابه کرامو بیا پیسې نه دي ورکړي نو دا کار د پیغمبر د طریقې خلاف دی د صحابه کرامو د طریقې خلاف دی ځکه موږ وایو مال به نه ورکوي بله دا ده پیسې د برابرېږي هم نه لکه ته به څو پیسې ورکوې د څه ریټ به لګې چې ته به دومره پیسې ورکوې د هرې زمانې پیسې پخوا به درهم او دینار اوس بعضو ملکونو کې ریالونه وي بعضو ملکونو کې روپۍ ده بعضو کې ډالرې چلیږي او بعضو کې پاونډ چلیږي اوس ته څو ورکوې شریعت مسله اسانه کړې یو ساع دی او ساع په هره زمانه کې بدلیږي نه بدلیږي هره زمانه کې ساع نه بدلیږي په قضیې دی روپۍ خو بدلیږي را بدلیږي پیسې بدلیږي را بدلیږي بله خبره بعض خلک دا وایي وایي نه جي غریب ته د پیسو ډېر ضرورت دی اوس ګوره دې مسلې په دې مسله باندې تاسو لږ پوه کول غواړم دا پیسې د پیغمبر په زمانه کې وي که نه وي غریبانان وو که نه وو نو بل سوال دا واله د هغوی غریبانان ډېر غریبانان وو که زموږ د غریبانان ډېر غریبانان دي هغه ډېر غریبانان وو بیا هم پیغمبر هغوی ته د پیسو نه دي ویلي بل ځان مه مخکې کوه الله نه او د الله د پیغمبر نه ما ورته د الله په دې بندګانو باندې دومره نه یو مین څومره چې پې د دې بندګانو هغه رب مین دی ولې هغه رب ته پته نه وه وما کان ربک نسیه ستا د رب نه خو څه خبره یېرېږي هم نه ولې هغه ته دا پته نیسي چې دې غریبانو ته به د څه ضرورت وي او د څه به نه چې ما ورته ځان مخکې ته پیسې ورکول غواړې نورې لارې شته که نه ډېر شوق دی د پیسو دی دا شوق ستا پوره کېږي الحمدلله لارې شتي نورې که عامه صدقه ورکړه لاړ شه د غریب کور له ور ورته وټکوه ځان سره دې 2.5 کیلو 3 کیلو وریجې راغستې په څو کېږي وریجې لکه اوس په سعودي عرب کې موږ مثال وایو 18 19 شل لیله جوړېږي شل لیله دې راغستې د وریجې دې واغستې شل لیله ولاسې ورکړه پیسې دې ورکړې که نه کار وشو فطرانه دې مو شوه صدقه دې عامه مو ورکړه پیسې دې ورکړه پیسو هغه شوق دې پوره شو لاره بنده خو نه ده په تا باندې دلته اوس ولې دا عبادت د پیغمبر د طریقې نه اړی او نورې لارې شتي موږ سره دا فطرانه وایه ورکه په دې کې دومره جاخلي جوړه کړې ده په 3 2.5 کیلو 2 کیلو کې د مسله راچولې ده داسې کار وکړه وایي دا ورکه په خوراک کې او پیسو شوق دې شته عامه صدقه ورکه زکات ورکه هلته لارې شتي که نو دا خبره ګوره د شریعت په مخ کې به دا عقل نه استعمالوي عقل به هغه ځای کې استعمالوي چې د شریعت دپاره استعمال شي د شریعت سره ټکراو راوستو دپاره څوک عقل نه استعمالوي یاره دا څنګه او غریبانو دپاره بعض وایي دا غریب بیا خرڅوي هلکه خرڅوي که خوري ستا پکې څه کار دی یعنې ما تا به اوس څه کوو هغه پټې کیمرې والو ویې لګو دې غریبانو ته چې دوی زما د تلو نه بعد د دې وریجو سره څه کوي دې غنمو وربوس هر څه چې کوي ورسره ستا غاړه څه شوه ازادي شو بله دا خبره کول چې غریبانو ته د خوراک ضرورت نشي دا چا ویلي دي دا چا ویلي دي دا خو دی موړ دی ځکه دی دا خبره کوي ته وشه غریبانو نه تپوس وکړي چې د هغوی ضرورت شتي خوراک ته که نشتي راشن یې چې تقسیموي په دې باندې قیامت جوړي که نه نو چا ویلي چې خوراک ته ضرورت دي بلکې هغه ګزاره حال هم په لینډ کې ولاړي راشن ته
ابه کوم ولاړې کور ته خوراک راوړو شروع ته کېده چې برید ته وایي راته وایي سامان مې راوړو کور ته دی به ته هم خوشحاله نو غریب به ورته نه خوشحالېږي دا چی وي یاره بعض وایي نن اوس داسې دی چې یو کس دی او بچي نشته او ښځې نشته او غریب دی او ته ولې دومره وریجې او دا خوراک وایي چې دی به څه کوي ځان له دې خرڅ کړي ځان له دې څه کړي خرڅ دې کړي که هر څه وکړي خو ما ته خو چې شریعت څه ویلي دي زه به هغه کوم نو د دې نه دا مسله واضحه شوه چې مال به نه ورکړي یو ګوره یو ښکلی دلیل پرې واله امام بخاري دا روایت راوړی امام بخاري د ابو سعید الخدري هغه روایت چې موږ ذکر کو هغه امام بخاري راوړی دا امام بخاري راوړی دغه وایي ابو هریره وکلني رسول الله صلی الله علیه وسلم بحفظ زکات رمضان وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه وکیل کړم دا کار یې ما ته حواله کړو چې ته به د رمضان د زکات حفاظت کوې رمضان زکات کوم یو دی زکات الفطر فاتانی آت نو څوک راغی او په دې خوراک کې لاسونه وهل فجعل يحثو من الطعام ده چنګونه یې ډکول د دې خوراک ویې ما راونیو وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تيجي پیغمبر پسې رسول دلیل زموږ کوم ذکر خوراک کې لاسونه وهل د څه راجمع شوي پیسې خوراک راجمع شوي نو دا یو دلیل دی په دې مسله ګورې ډېر زمونږ پښتانه هغه نه دي پوه کې دا مسله ورته بیان شوې نه ده د دلایلو په رڼا کې هغه دا مسله ده چې فطرانه به خوراک ورکړي پیسې نه دي ګورې پیسې نه دي ښه نو د دې نه په خپله واضح شوه رد شو په هغه مسله باندې نن سبا ډېره مشهوره شوې ده چېرته چا به بیان کړي په دې نیټ کې زه خو بار بار دې ملګرو ته یم زه نن سبا هر سړی مفتی دی او هر سورګیری شاګل دی ځان ته موبایل کیږدي او شروع کړي به کیسې ووایي نه دلیل شته د قرآن نه نه دلیل شته د حدیث نه خو بس جي مسله بیان کړو او خلک ورته سخت خوشحاله دي چې بس جي مسله بیان شوه چېرته چا به دا مسلې بیان کړي نو زمونږ خواله بې شماره د خلک رالو تپوس کوي چېرته چا دا مسله بیان کړې ده چې کوم سړی چې مسافر وي او د ده بچي په ملک کې نو د نابالغو بچو حساب به هم دغه ملک ورکوي په کوم ملک کې چې دی اوسیږي او د بالغو حساب به د خپل ملک ورکوي که هغه پاکستان دی او که افغانستان دی حیران یم چې دا مسله په کوم ځای کې بیان شوې ده څه ناشنا مسلې بیان کړې ده که ناشنا که بل پر حدیث ووایو ځه لږ ساعت دپاره به دا ووایو چې فطرانه په پیسو کې ورکول جایز دی نو دا فرق د کوم ځای نه راغی چې نابالغه حساب به هغه ورکوي کوم ملک کې چې دی اوسیږي او د بالغه به هغه حساب ورکوي په کوم ملک کې چې هغه اوسیږي فرق کوم ځای کې دی څه ناشنا فرق هغه حکمت په دې کې څه دی په دې کې حکمت څه دی چا پکې دا حکمت ذکر کړو وایي ځکه چې دا ماشوم تابع دی بالغ نه دی د خپل پلار تابع دی د چا خپل پلار په پلار باندې خرچه لازم ده نو ځکه چې تابع دی د پلار او خرچې په هغه لازم ده نو هغه به د هغه ملک حساب ورکړي کوم ملک چې پلار دی نو ولې د مور خرچې په چا لازم ده دا په دې خاوند نه لازم کوم بچي چې بالغان دي او خپل کاروبار یې نشته او کور کې ناست او سبقونه وایي او پلار پرې خرچه کوي ولې د دوی خرچه په چا لازم ده او دا د چا تابع دي دا د پلار تابع داسې چېرته چا چې دغه ورشغولی دی نه د هغه سره دلیل شته نه بل چا سره شته دا عوام راځي په مخه مانه تپوسونه کوي په مخه او زه د عوامو ته هم حیران یم چې کله موږ سوچه دین بیان کو قرآن او حدیث نه ورسره آیت پیش کو یاره مړه وي نوي مسلې بیان کړي حالانکه قرآن نه به دلیل پیش کوي قرآن نه هغه قرآن ته نوي مسله وایي اوس دا مسله چې کومه ده واورېده بس وایي سبحان الله علم کې مو اضافه وشوه دا نوي مسله راووته
علم کې خو اضافه هله وشي چې یوه مسله ستا نه وي ته واوره او دلیل ورسره دې سره اوس څه دلیل دی برای مهرباني زما ټولو ملګرو ته دا درخواست دی که دلته ناست دي که زما بیان اوري او کیني که چاته څه دلیل میلاو شو نو ما به لازم پوه کوي په دې مسله باندې چې د نابالغه بچو حساب به هغه کوم ملک کې چې پلار دی او د بالغو به هغه حساب به کوم ملک کې چې هغوی شي ما به پوه کېږي د اوسه پورې دا مسله نه موږ اورېدلې ده او نه پې د اوسه پورې زما دا ذهن کولاویږي چې دا څه شی دی او نه دا مسله د دې زمونږ کوم وروڼه چې دیوبندیان دي یا ځان ته مقلدین وایي یا احناف دي د دوی مشران هم دا مسله نه ده بیان کړې که د کوم ځای نه دا مسله راووته احناف زه یادومه چې کوم په حنفي مذهب دا تلر که دیوبندی او بریلی او دوی موږ احناف دا تلر که دا وروسته دا خبرې راغلې د احنافو د کتابونو نه دې ما ته څوک دا مسله وښیي ځه کوم معتبر کتابونه چې د احنافو دي د فقې د هغې نه یې دا مسله وښیي چې دا فرق شته کوم ځای کې دا فرق راغلی نو دا خبره څه ده اول خو دا مسله د کوم ځای نه کمزوري کېږي نه دلیل به نشته به موږ ووایو بنیادي ته دا مسله د کوم ځای نه کمزوري کولی شي حدیث نه حدیث کې سره چې موږ به یو ساع ورکو خبره ختمه شوه که نه ساع د بالغ ساع د نابالغ ساع د ښځې ساع د نارینه ساع د بوډا ساع د ځوان ختمه شوه خبره که نه بس که ستا بچی بالغ دی که ستا بچی نابالغ دی مقدار څه دی یو ساع نو چا چې دا مسله ذکر کړې ده نو هغه دا خبره بې دلیله ذکر کړې ده ښه بله مسله به ذکر کړو اوس بلې مسلې له به راشو چا له به ورکې دا زکات الفطر زکات یو ته موږ وایو د زکات الفطر وایي په عربۍ کې ځکه کله نه کله ورته زه زکات دا ټکی وایم چا له به ورکې دا فطرانه نو بعض علما دا وایي وی هغه اته قسمه خلک چې دي اته اصناف د زکات دپاره چې دي هغه کال کې چې کوم زکات لازم دی هغوی له ورکې دا به هم هغوی له ورکې خو تحقیقي قول دا دی والله اعلم دا د امام مالک رحمه الله مذهب دی د امام احمد یو روایت دی او شیخ الاسلام ابن تیمیه شیخ ابن باز او نور ډیر محققین علماو دې قول له ترجیح ورکړې ده چې دا به صرف فقیرانو او مسکینانو له ورکې بس دا به صرف چا له ورکې فقیرانو او مسکینانو له په هغې موږ یو دلیل بیان کړو لږ ساعت مخکې هغه دلیل څه موږ چې بیان کړو د حدیث د امام ابو داود موږ ذکر کړی که چې د صدقه فطر طعمة للمساکین د مسکینانو څه دی خوراک دی نو دې حدیث نه دا واضح شوه چې دا به صرف چا له ورکې مسکین او فقیر له نو بله فایده ته ذکر کوم پښتانه او زموږ خلک فقیر او مسکین چا ته وایي چې لاس یې نیولی روډونو کې سوال کوي نه د چا حالات کمزوري ته تبته خپل کور یې وشتي خو حالات یې کمزوري دي په مسلو مسایلو کې ډوب دی هغه له هم فطرانه ورکولی شي دلته دا خبره یاده ساتئ چې غوره دا دی چې انسان دا فطرانه په خپله ورکړي یو خو دې سره زړه نرمېږي ولې زړه نرمېږي عاجزي پکې راشي بارک الله فیک بل غریبانان به ویني نو د هغوی د حال نه به عبرت اخلي او زړه به یې نرمېږي او غریب زړه به خوشحالېږي نو غوره دا دی چې سړی په خپله وباسي که په خپله نشي نو کس وکیل کولی هم شي چې هغه بل چا له ورکړي دا فایده م یاده ساتئ چې یو ساع ډېرو کسانو له هم ورکولی شي او ډېرې ساګانې یو کس له هم ورکولی شي دا بله فایده یاده کړي یو سړی دی صرف خپله فطرانې راغستې ده او دوو غریبانو له یې ورکړه صحیح دی یو سړی دی خپله فطرانه د خپلې ښځې او د دوو بچو هغې راغستې ده او یو غریب له یې ورکړه هم صحیح ده اخرنۍ مسله هغه دا ده چې په کوم ځای کې به یې ورکې په کوم ځای کې نو غوره خو دا ده چې په هغه ځای کې به یې ورکې په کوم ځای کې چې ته
اوسېږي، دا غځې غریبانو له به یې ورکوي، دا غوره ده. او که څوک دې ته وګوري چې یاره حاجت په پلاني ملک کې یا پلاني ځای کې ډېر دی، یا په کوم ځای کې چې دی اوسېږي هلته ورته غریبانان نه دي معلوم یا نشتي غریبانان، او د ده په ملک کې یا یو ځای ورته معلوم دی چې هلته ډېر زیات دي غریبانان او ډېر محتاج دي، نو بیا هېڅ خبره نه ده. مسافر بیا که خپل ملک ته لیږي او که بل ملک ته لیږي هم څه حرج پکې نشته چې کله پکې مصلحت وي. د یو څو مسلې وي د زکات الفطر، ما خو کوشش دا وکړو چې حتی الوسع هره مسله واضحه کړو. که بیا هم چاته څه اشکال و نو تپوس بیا زموږ نه په هره طریقه کې هغه سوال رالیږلی شي، خو زه یم چې سوال ته پکې څه پاتې شوي نه انشاءالله، خبره ټوله واضحه شوه. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوهه کړي په قرآن او په حدیث باندې، او الله دې موږ له توفیق راکړي چې دا عبادت په هغه طریقه وکړو په کومه طریقه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی او په کومه طریقه چې صحابه کرامو کړی، او الله دې موږ د بدعاتو او خرافاتو نه لرې ساتي، او الله سبحانه وتعالی دې دا مبارکه میاشت په موږ باندې بار بار راولي، او الله دې دا زموږ اخرنی رمضان نه ګرځوي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ د اور نه آزاد کړي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.